السلام علیکم. لطفاً کوم چینل نه سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې تاسو ټول خبر یاست موجب زدران په استرالیا په غوره لیګ یعنی بیګ باش کې پر لوبه باندې بوخت ده. نن به زه تاسو د وکټو په باره کې معلومات درکم او د بالینګ په باره کې. موجب زدران چې د تر اوسه پورې 10 لوبې تر سره کړي دي، 9 وکټ یې اخیستي دي. پر 10 لوبو کې موجب زدران یو بال کم 19 اوره بالینګ تر سره کړی ده چې 211 توپه راځي. پر 211 بالونو باندې موجب زدران 240 منډې ورکړي دي، 118 بالونه یې ډاټ کړي دي. د موجب زدران اکانومي چې پر هر اور کې یعنی د څومره منډې ورکړي دي هغه دي 5.28. موجب زدران غوره بالینګ چې ده د 10 منډو په بدل کې 2 وکټې دي، چې یعنی په یو واري باندې توانېدلی ده چې 2 وکټې پکې واخلي او 10 منډې ورکړي. په یو ځل باندې مین اف د میچ هم راوتلی ده. موجب زدران چې د په 3 اننګزو کې یې بیټینګ هم تر سره کړی ده چې ټول ټال 29 منډې له ځانه سر لري. په هغوی کې 3 څلوریزې هم د خپل ځان سره لري. نو دا د موجب زدران په باره کې د بالینګ په باره کې معلومات و چې ما تاسې ته درکو او نورې دواګانې هم ورته وکړئ چې نور هم ښه وځلیږي. په بیګ باش لیګ کې ټول ټال 8 لوبډلې شتون لري. د موجب زدران د ټیم تر اوسه پورې ټول ټال 10 لوبې تر سره کړي دي چې 3 یې ګټلې دي، 6 یې بایللې دي او 1 یې مساوي شوې ده. له ځانه سره 7 پاینټه لري. نو د موجب زدران د لوبډله چې د په 8 مقام باندې شتون لري، 4 لوبې نورې لا هم پاته دي. که دوی دا 4 لوبې وګټي نو د دوی د مخته تګ امکان ډیر زیات شته چې دوی لوبډله مخته ولاړه سي او سیمی فاینل ته ووځي او بیا هم فاینل ته پر همدغه شان باندې. نو دا د موجب زدران د ټیم او د موجب زدران د بالینګ په باره کې وروستي معلومات چې ما له تاسو سره شریک کړو. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ. که پر اولنی ځل باندې زموږ د یوټیوب چینل ویډیو ګورئ نو چینل حتما سبسکرایب کړئ. نور د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.